السلام علیکم ورحمت الله. نن سبا ډیر ډرایوران په ډرایوینګ دوران کې فون داسې استعمالوي. صحیح شو، فون ته ګوري مخ ته ګوري، فون ته ګوري مخ ته ګوري، فون ته ګوري مخ ته ګوري. دې سره ته دځې کې فوکس کوی شي، مخ ته روډ باندې توجه بربرېدی شي، خو د ګاډي ښي لاس ته ګس لاس ته ورڅټ ته څه حالات دي دې ته هېڅ پاته نه لګي. که دا میسج څه کوم دی لږ ضروري میسج دی نو 2-3 سکنډه ځنه ټایم کې ورته خلک وګوري، تر څو پورې چې هغه مخ ته ګوري یا یې ګاډی ویلی وي یا اکسیډنټ سچویشن ته مخامخ وي. اور کته یو لاس کې موبایل دی او بل لاس باندې ته سټیرنګ چلایي نو ایمرجنسي سچویشن کې ته په یو لاس باندې سټیرنګ نشي قابو کوی. که دا موبایل د غوږ ته نیولی دی نو یو سایډ ته تا پریفرل ویژن چې کوم دی دا سایډ بلاک شي، پوه شو. په یو لاس سټیرنګ چلایي نو دا هم خطرناک دی. که ته فون اټینډ کوي ډرایوینګ په دوران کې نو ته بلوټوث واخله، پوه شوې، ایربډز واخله، هینډ فری واخله، د دې بلوټوث چې کوم دی ګاډي سره کنیکټ کا. بهتره خبره ده چې ته دا ګاډی چې ته سایډ ته ودرې او بیا فون باندې خبرې وکړي. خو که دا خبره د پراپرټي والا ته وکړه یا سیلز والا ریلیټډ خلکو ته وکړه چې یاره ته د ډرایوینګ په دوران کې فون ډېر استعمالوي، دا مه استعمالوه. نو هغه یې ما ټول کاروبار اندي کې دی بیا زه څه وکړم، پوه شوې. نو ورته یې ځان ته ډراور وګوره یا چې ته لوکل ترانسپورټ استعمال کا. ځکه که ته فون استعمالوي ته ځان دپاره خطرناک یې او بل سړي دپاره خطرناک یې. صحیح شو. هغه خطره چې تا ته پاته یې چې دینه تا ژوند چې کوم دی هغه ته خطره دی او هغه ته کوي، هغه بیا به حادثې کې شمار نه کړي. که بیا د اکسیډنټ وکړو نو مطلب خودکشي دې وکړله. صحیح شو. نو خپل ځان حادثې ته مه مخامخ کوو، مرګ ته مه مخ کوو او خلکو چې کوم دی خیال ساتو او ډرایوینګ په دوران کې د فون مه استعمالوو. ټیک شو. مننه. آباد اوسو. السلام علیکم.